مسلمانان په دې سفر کې په دغه هم پوهېده چې د کفارو د طرفه د دوی مال او ځان مباح ګرځول سوي دي. ممکن د لارې په اول کې هلاک سي یا په آخر کې، او دوی د یوه نامعلوم او مبهم مستقبل و طرف ته حرکت کاوه. نه پوهېده چې نور به څه غمونه او تکلیفونه ورته پېښ سي. مسلمانان خپل کورونه او مالونه پرېږدي، په پټه سره زموږ په اصطلاح په یوه پټو کې د خپل ښار او وطن څخه ځي. مسلمانان په دغه ټولو مشکلاتو پوهېده او په هجرت یې شروع وکړه. مسلمانانو د دغه هجرت په لار کې قسم قسم تکالیف زغملي او تحمل کړي دي. مشرکانو بیا دوی د دغه هجرت څخه منع کول، ځکه مشرکانو د دغه هجرت څخه خطرونه حسول. او اوس راسي چې د دغه هجرت په لار کې د ځینو مسلمانانو ځینې تکالیف او زحمتونه درته بیان کړم. اول د مهاجرینو ابو سلمه رضی الله تعالی عنه چې نوم یې عبدالله ابن عبدالاسد ابن هلال دی، قریش او د بني مخزوم څخه دی. ابو سلمه رضی الله تعالی عنه هغه څوک دی چې حبشې ته هم هجرت کړی و. کوم وخت چې د حبشې څخه مکې مکرمې ته راغلی، قریشو ډېر آزار ورکاوه. اوس چې مدینې منورې ته په هجرت سره امر وسو، نو یې خپله ښځه ام سلمه رضی الله تعالی عنها او خپل کوچنی زوی پر یوه بوده سپاره کړه. د هجرت په نیت مخ پر مدینه منوره رهي سو. مګر د بني مخزوم د قبیلې نور خلق چې د ده د ښځې ورونه او اقربا وه پسې راووتل. ویل ته خو یې ته ستا اختیار که نه لرو، مګر دا ښځه او کوچنی موږ نه پرېږدو چې ته پر وطنو ګرځوې. نو یې د هغه بوده چې د ده ښځه او کوچنی زوی په سپاره وه قیزه د ده څخه واخیسته او هغه بوده یې راوګرځاوه. دی یې یوازې پرېښاوه. دی د مدینې منورې پر طرف رهي سو. اوس نو دغه د بني مخزوم خلق پر دوه قسمه یا دوې ډلې وه، چې یا د ابو سلمه ورونه یا ډېر نږدې اقربا وه، یا د ام سلمه ورونه او ډېر نږدې اقربا یې وه. د دوی بیا پر هلک دعوه سوه. د هلک اکاګان وایي چې موږ خپل وراره د ماماګانو سره نه پرېږدو. تاسې چې د هغه ښځه راوګرځول، موږ دا هلک د دې سره نه پرېږدو. هلک یوې خواته کشوي او بل یې بلې خواته کشوي. په دغه کشمکش کې یې د هلک لاس د اوږې څخه وروکشو. په نتیجه کې هلک اکاګانو بوتی او ښځه خپلو اقرباو بوتله. او ابو سلمه مدینې منورې ته ولاړ. اوس به ام سلمې رضی الله تعالی عنها ته غوږ ونیسو چې دا د خپل هجرت قصه راته بیان کړي. دا رضی الله تعالی عنها وایي اول خو یې زه او زما خاوند سره جلا کړو. هغه یوازې مدینې منورې ته ولاړی، او بیا یې زه او زما کوچنی زوی سره جلا کړو، ځکه هغه د ابو سلمه اقرباو بوتل. او زه خپلو اقرباو بوتلم. نو هر ورځ سهار به و ابطح ته راوتلم او تر ماښامه به مې ژړل. ابطح په مکه مکرمه کې د یو ځای نوم دی، او تقریبا یو کال مې دغه حال و، څو یوه ورځ زما د اکا د زامنو څخه یو نفر دلته تېرېدی او زه پر دغه غمجن حال ولیدم. زړه یې راباندې وسو. نو یوه هغه نور قوم ته وویل دغه مسکینه پرېږدئ چې ولاړه سي. دا او خاوند مو سره جلا کړه، دا او زوی مو سره جلا کړه، څه به کوئ؟ اجازه ورکړئ چې ولاړه سي. نو قوم راته وویل که غواړې چې خپل خاوند ته ولاړه سې، ولاړه سه. د تګ اجازه یې راکړه. پس له دغه اجازې څخه د ابو سلمه قوم هم زما کوچنی زوی راکړي. ما هم د سفر دپاره بوده تیار کړي، زوی مې راسره واخیستی او رهي سوم. غواړم چې مدینې منورې ته ولاړه سم. تاسې فکر وکړئ، یوازې یوه ښځه چې یو کوچنی ورسره دی په وچ دشت او صحرا کې یې د 500 کیلومترو لار اراده ده. نو دا وایي د لارې هیڅ ملګری هم نه لرم، خو دا مې د ځان سره وویل که مې پر لارې یو څوک ولیدی، هغه ته به ووایم چې ما تر خپل خاونده پورې ورسوي. څو وتنعیم ته ورسېدم او هلته مې عثمان ابن طلحه چې د بني عبدالدار څخه دی ولیدی. دا هغه عثمان دی چې د کعبې شریفې کلي ورڅخه وې او په دغه وخت کې پر شرک و. د اسلام قصه بیا بیا وروسته راسي. عثمان راته وویل د خیره یا بنت ابي امیه. ما ویل نیت مې دی چې مدینې او خپل خاوند ته ولاړه سم. ویل بل څوک در سره شته؟ ما ویل یا والله بېله الله او دغه کوچني زویه بل ملګری نه لرم. ویل والله دغسې یوازې دي، باید پرې نږدم. نو یې د اوښ قیزه یا تناو ونیوی او د مدینې منورې پر لار رهي سو. ام سلمه رضی الله تعالی عنها وایي په والله د عربو د هیڅ سړي سره نه یم ملګری سوی چې ما د هغه تر عثمان کریم او شریف لیدلی وي. یعنې د هر څونه خلقو سره چې ما په سفرو کې ملګرتیا کړې ده، تر هغو ټولو دی کریم او شریف و. او اوس هغه د ده د شرافت بیان کوي. ام سلمه رضی الله تعالی عنها وایي هر وخت چې به منزل یا د اړولو ځای ته ورسېدو، اوښ به یې چوکي او دی به ګوښه ولاړی چې زه به د اوښ څخه کښته سوم، اوښ به یې راڅخه لرې کړي، سامان به یې ځینې راکښته کړه، اوښ به یې په یوه درخته پورې وتړي او دی به ولاړی، تر بله درخته لاندې به یې څنګ واچاو. او بیا چې به د بارېدو وخت راغلی، اوښ ته به ور ولاړ سو، سامان به یې پر بار کړي او بیا به دی ګوښه سو او وبه یې ویل سپره سه.
کوم وخت چې به زه سپاره سوم او ځان به مې سم کړي نو به دی راغلی د اوښ قیزه یا تناو به یې ونیوی او رهیبه سو تر څو چې بیا به مو اړول د ده دغه کار و تر څو چې مدینې منورې ته ورسېدو کوم وخت چې د بني عمرو بن عوف کلی یې ولیدی هغه چې په قبا کې و نو ویل ستا خاوند په دغه کلي کې دی ورداخله سه علی برکت الله او عثمان ابن طلحه بیرته مکې مکرمې ته رهي سو عثمان ابن طلحه رضی الله تعالی عنه دغه وخت پر شرک و او پس د صلح څخه د حدیبیه مسلمان سو او ام سلمه رضی الله تعالی عنها وایي والله په مسلمانانو کې داسې کورنۍ نه ده معلومه چې دونه تکلیف دی ورسېدلی وي لکه د ابو سلمه رضی الله تعالی عنه و کورنۍ ته او هیڅکله مې تر عثمان ابن طلحه کریم او شریف ملګری نه دی لیدلی بیا عامر ابن ربیعه د خپل ښځې سره یو ځای هجرت وکړي بیا عبدالله ابن جحش هجرت وکړي خو د ټولو مسلمانانو هجرت په پټه د مکې مکرمې څخه په پټه وتل د مهاجرینو په جمله کې یو هم صهیب الرومي رضی الله تعالی عنه کوم وخت چې د هجرت اراده وکړه د قریشو کفارو ورته وویل ته دلته فقیر او د بدر راغلی بیا دې دلته پیسې وګټلې او د غنا و دغه درجې ته ورسېدې چې دا رسېدلی یې اوس غواړې چې ته ولاړ سې او مال هم در سره یوسې هجرت ته یې نه پرېښاوه صهیب رضی الله تعالی عنه ورته وویل که مال تاسې ته درکم ما پرېږدئ قریش ویل هو صهیب رضی الله تعالی عنه ویل زما کور او مال یې ټول ستاسې او په پلاني ځای کې پروت دی او بیا یې هجرت وکړي کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولیدی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اوله خبره دغه ورته وکړه ربح صهیب ربح صهیب صهیب ګټه وکړه صهیب ګټه وکړه یعنی دا چې مال یې ورکړي او د هجرت وکړي د صهیب رضی الله تعالی عنه دغه معاملې او سودا په باره کې قرآن مجید هم نازل سو چې د قیامت تر ورځې به ویل کېږي الله عز وجل د سورة البقره په 200 نمبر آیات کې فرمایي ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد یعنی ځینې د خلقو هغه څوک دي چې خرڅوي نفس خپل د الله د رضا د طلب دپاره یعنی تر ځان او مال تیریږي او الله پر بندگانو ډیر مهربان دی بیا نو عمر فاروق ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه هجرت وکړي او د هجرت په ښکاره سره په ښکاره سره بل هیچا هجرت نه دی کړی بې له عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه څخه هر چا چې به هجرت کاوه قریشو به منع کاوه او راګرځاوه بیا مګر عمر فاروق رضی الله تعالی عنه چې د هجرت اراده وکړه خپل ځان د هجرت او سفر دپاره تیار کړي هغه بوده چې د هجرت دپاره تیار کړی و پر هغه اوبه او خواړه بار کړه خپل اسلحه یې ورسره واخیسته نو کعبې شریف ته ورغلی غواړي چې پر کعبه شریفه طواف وکړي قریش هم شاوخوا ناست دي هر وخت چې د قریشو پر مجلس راسي عمر رضی الله تعالی عنه ورته وایي مخان مو پرته سه زه په هجرت رهیم هر څوک چې غواړي چې ښځه یې کونډه او اولاد یې یتیم سي د دغه شیلې شاته دې پسې راسي زه په هجرت ځم هغه چې په تاسې کې قوت او طاقت لري پسې رادسي هېڅوک نسوه پسې رهي دا هغه عمر و چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دعا الله عز وجل په ده سره اسلام قوي او معزز کړي عمر رضی الله تعالی عنه هغه یوازینی شخص دی چې په ښکاره سره هجرت کړی دی او بیا نو اصحاب کرامو یو په بل پسې هجرت کاوه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم د هجرت لپاره ځان آماده کړی و خو د الهي امر انتظار یې کاوه چې کله به په هجرت سره امر ورته وسي ابو بکر الصدیق رضی الله تعالی عنه ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی او د هجرت اجازه یې غوښته خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته ویل انتظار وکړه شاید الله جل جلاله تعالی ملګری پیدا کړي ابو بکر رضی الله تعالی عنه هم انتظار کوي مګر نه پوهیږي چې ملګری به څوک وي خو د زړه خواهش او غوښتنه یې دا ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې ملګری وي مګر متأکد او یقیني نه دی او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر دغه خبرې د مخه ابو بکر رضی الله تعالی عنه یوازې د خپل ځان دپاره بوده خواړه او د سفر لوازم برابر کړي وو مګر اوس ولاړي یو بل بوده او د دوهم نفر د سفر سامان یې هم برابر او تیار کړه د خپل ځان او د ملګري د سفر آمادګي ونیول او د زړه غوښتنه یې هم دا ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې ملګری وي پس له څه مودې څخه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر اصحاب کرامو تلوار کاوه چې ژر هجرت وکړي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی او د هجرت اجازه یې وغوښته بیا هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل انتظار وکړه شاید الله عز وجل تعالی ملګری پیدا کړي پس له څه وخته د درېیم وار دپاره بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی د هجرت اجازه غواړي مگر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیا هم ورته وویل انتظار وکړه شاید الله عز وجل تعالی ملګری پیدا کړي
اوس نو د هر چا په قدرت چې و چې هجرت وکړي هغو ټولو هجرت وکړي بې له هغو کسانو څخه چې د خپل قوم او اقرباو د طرفه څخه منع کړه سوي وه. تر بیعة العقبة الکبرا 2 میاشتې او څو ورځې وروسته په مکه مکرمه کې د مسلمانانو څخه هیڅوک نسوه پاته چې هجرت یې نه وي کړی بې له رسول الله صلی الله علیه و وسلم، ابو بکر صدیق او حضرت علي رضی الله عنهما څخه، چې دوی دوه هم د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په امر سره پاته وه او بې له هغو کسانو څخه چې مشرکانو په زور راګرځولي وه. څرنګه چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم کورنۍ پاته وه او حضرت علي رضی الله تعالی عنه هم د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د کورنۍ او اهل بیت څخه وو او د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه کورنۍ هم پاته وه. کوم وخت چې د مکې مکرمې مشرکانو ولیده چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم اصحاب ټول د مکې مکرمې څخه ووته، خپل ښځې او کوچنیان یې د اوس او خزرج و قبیلې ته ورسول، په دوی کې غم او تشویش زیات سو. داسې تشویشونه ورته پیدا سوه چې په پخوا کې هیڅ په زړو کې نه ورګرځېده. دوی په خپل مخ کې لوی حقیقي خطر حس کوي، داسې خطر چې د دوی د بدپرستۍ او تجارت تعمیر یې ورنړاوه. دوی په دې پوهېده چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په شخصیت کې د تاثیر کولو عظیم قدرت پروت دی. د ده په شخصیت کې پوره قیادت او ارشاد پروت دی. دا هم ور معلومه وه چې د ده علیه الصلاة وسلام په اصحابو کې څونه ثبات او استقامت موجود دی او د ده علیه الصلاة وسلام په لار کې څنګه خپل ځانونه قربانوي. او بیا یې د اوس او خزرج قبیلې تر نظر ویستې چې هغه هم د قوت او اسلحې خاوندان دي او د هغو مشران ډېر پوه او هوښیاران دي. په هغو کې د صلح عواطف پراته دي او هغه غواړي چې د خپلو مابینو څخه هغه حقد او عداوت وغورځوي کوم چې دغه ډېر او پرلپسې کلونه یې دوی په جنګو مشغوله کړي وه. پر دې سربیره د مدینې منورې استراتیجي موقعیت هم ورته معلوم و چې و شام ته د دوی د قافلو د تېرېدلو لار ده او اهل مکې د شام سره په یوه کال کې د 2.5 لکو د سرو زرو دینارو تجارت درلودی. دا یوازې د مکې مکرمې تجارت و بې له هغه تجارته چې د طائف او نورو منطقو خلکو پر دغه لار کاوه. او دا معلومه خبره ده چې د قریشو تجارت د دغې لارې پر امن او امان موقوف دی. اوس نو که اسلامي دعوت یثرب د ځان مرکز وګرځوي او د هغه ځای خلق د قریشو پر ضد ودرېږي، قریش د دغه ټولو خطرو سره مخامخ دي. قریش په بیره او خطر کې سوه، په یوه داسې کامیابه لار پسې ګرځي چې دغه لوی خطر د ځانه څخه دفع کړي. هغه خطر چې منبع او مصدر یې د دعوت د بیرغ پورته کوونکی سرور کائنات محمد صلی الله علیه و وسلم دی. دلته نو د کفر مشر او د دې امت فرعون ابو جهل حرکت وکړي چې د ده د هلو ځلو په نتیجه کې د بعثت د 14 کال د سفرې پر 26 تاریخ د پنجشنبې په ورځ چې د 622 میلادي کال د دسمبر د میاشتې 12 تاریخ وو او د بیعة العقبة الکبرا څخه تقریبا 2.5 میاشتې تېرې سوي وې په سهار کې او په دارالندوه کې د قریشو هغه تاریخي او خطرناکه ټولنه یا اجتماع جوړه کړه. و دې ټولنې ته د قریشو د قبایلو ټول رئیسان حاضر سوه چې یوه داسې نقشه جوړه کړي چې ډېر ژر د دعوت د بیرغ اخیستونکی محمد صلی الله علیه و وسلم د بینه یوسي او د دغه رباني نور مرکز د همیش دپاره د دنیا څخه فلج او نیستي کړي. د دغه خطرناکه پارلماني مجلس او ټولنې هغه بارز او برجسته شخصیات د قریشو دغه مشران وو. اول ابو جهل ابن هشام چې د بني مخزوم د قبیلې رئیس و. دوهم جبیر ابن مطعم، طعیمه ابن عدی، حارث ابن عامر چې د بني نوفل رئیسان و. دریم شیبه او عتبه د ربیعه زامن، ابو سفیان ابن حرب چې د بني عبد الشمس رئیسان و. څلورم ناظر ابن الحارث چې د بني عبدالدار رئیس و. پنځم ابو البختري ابن هشام، زمعه ابن الاسود، حکیم ابن حزام چې د بني اسد رئیسان و. شپږم نبیه او منبه د حجاج زامن چې د بني سهم رئیسان و. اوم امیه ابن خلف چې د بني جموح رئیس و. او ویل په دې اجتماع او مشوره کې به د بني هاشم، بني مطلب او بني عبد مناف څخه به هیڅوک نه موجود. حتی هغه خلق چې د دوی سره دوستي او قرابت لري هم به نه موجود. او هغه کسان چې د اهل یثرب سره قرابت او دوستي لري هغه به هم دغه ټولنې ته نه راځي. داسې تدبیر او نقشه یې جوړه کړه چې هغه کسان یې هم و دې مجلس ته د راتګ څخه منع کړه کوم چې د مسلمانانو سره یو څه نږدېوالی او قرابت درلودی او یا یې د هغو سره زړسوی درلودی.
ابو جهل غوښته چې دا سر او راز تر هغو ډېر پټ وساتي تر څو د اسلام او مسلمانانو په باره کې هغه اخرنۍ فیصله راوځي او عملي کیږي. دا اجتماع په دارالندوه کې جوړه شوه. هغه دارالندوه چې قصي ابن کلاب د قریشو لوی نیکه جوړه کړې وه او د قریشو پارلمان بلل کېدی چې موږ یې د مخه بیان درته کړی دی. نو د قریشو ټول هغه مشران چې د اسلام او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سرسخت دشمنان وه په دغه اجتماع کې سره یو ځای شول. په دغه وخت کې چې دوی سره یو ځای دي یو نفر دروازه وټکول چې ویې کتل ښه معتبره شیخ دی چې د اهل نجد یا نجدیانو لباس یې اغوستی دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه په باره کې فرمایي چې هغه شیطان و او د کفارو و دغه مجلس او مشورې ته د بشر په شکل او لباس حاضر سو. غواړي چې د دوی سره په دغه خطرناکه موضوع کې کومک وکړي. قریش ورته ویل څوک یې؟ ده ویل د اهل نجد څخه یو شیخ یم، ستاسې د دغه مشورو په مقصد خبر سوم، راغلم چې ستاسې خبرې واورم او ممکن په دغه باره کې نظر درکم او نصیحت درته وکړم. دوی ویل ډېر ښه راس. شیطان هم ورغلی د قریشو په مجلس کې ورسره کښېنستی. اوس نو مشورې شروع سوې چې څه باید وکړو. هر یو ژور او عمیق فکر وهي چې داسې نقشه جوړه کړي چې په هغه کې باید د اسلام او مسلمانانو کار پای ته ورسېږي. ډېرې خبرې وسوې. هر یو خپله رایه وړاندې کوي چې په دې جمله کې ابوالاسود وویل چې د وطن څخه بیا فراره کړو. داسې نه چې په جزیرة العرب کې په یوه ځای کې واوسېږي، یا بالکل بیا د جزیرة العرب څخه وباسو، ډېر لرې ځای ته بیا فراره کړو. بیا نو چې هر ځای ته ولاړې او هر څه چې ورته پېښه شوه، موږ به دلته خپل کارونه د پخوا پر قسم جوړ او برابر کړو. په خپل مابین کې به د پخوا پر شکل بیرته سره یو موټی سو. نجدي شیخ وویل یا والله دا صحیح فکر نه دی. آیا تاسې د هغه شی او خوږې خبرې نه اورئ کومې چې د خلقو پر عقلو غالبه کېږي؟ هر ځای د ځان دپاره ملګري او تابع خلق پیدا کولی سي. هغه به سره راټول کړي او پر تاسې به راسي او هر څه چې یې زړه غواړي هغه به در وکړي. دا فکر نه دی صحیح. بله معقوله رایه ووایست. ابوالبختري ابن هشام وویل زما په فکر محمد د اوسپنې په قفس کې بندي کړي، دروازه پسې بنده کړي او بیا نو د هغه څه انتظار باسئ چې د ده و امثالو ته په پخوا کې ورپېښ سوي دي. هغه دا چې آخر په دغه قفس کې مري. نجدي شیخ او ابو جهل وویل دا فکر نه دی صحیح. که بندي هم کو د ده خبرې به د هغه بندې دروازې څخه د ده ملګرو ته ورسېږي. په یوه وار به در باندې راتوی سي، دی به هم در څخه خلاص کړي او تاسې به هم مغلوبه کړي. دا صحیح نظر نه دی. په بله رایه پسې وګورئ. پس له هغه څخه چې پارلمان دغه دوې مشورې رد کړې، یوه بله توره او منحوسه رایه وړاندې سوه چې پر هغه رایه د پارلمان ټوله اعضاو موافقه رایه ورکړه چې دا رایه د مکې مکرمې د لوی مجرم ابو جهل ابن هشام د طرفه وړاندې سوه. ابو جهل ملعون وویل ښه طریقه او نقشه زما سره ده. داسې نقشه چې تاسې یو هم و هغه ته نسئ رسېدلی. خلقو ویل هغه څه شي ده یا ابوالحکم؟ ابو جهل ویل د قریشو د هر شاخ څخه به یو قوي او غښتلی ځوان راوباسئ او بل هر قوم چې په مکه کې دی د هغو څخه به هم یو قوي ځوان راوباسو. دغو ځوانانو ته به تیرې تورې په لاس ورکړو. ټوله دې په یوه وار د تورې وارې پر وکړي او ودې وژني. دی به مړ سي او موږ به ځینې فارغه سو او دا به نسي معلومه چې د چا په وارې ووژل سو. بیا نو که بني هاشم یا بني عبدمناف د ده بدله اخیسته، د ټولو قریشو او ټولو قومو سره نسي جنګېدلی، ځکه د ده وینه پر ټولو قومو وویشل سو او په دیت به راضي سي، دیت به ورکړو. نجدي شیخ وویل دا صحیح فکر دی. ابو جهل ملعون داسې طریقه او نقشه جوړه کړه چې د شیطان سره هم دا فکر نه و ورسره. نو ابو جهل په دغه باره کې تر شیطان هم خبیث و. د قریشو ټولو مشرانو پر دغه ظالمانه فکر او نقشه اتفاق وکړي او د دغه اتفاق د عملي کولو دپاره فوري تصمیم ونیوي چې دا کار به ډېر ژر سرته رسوو. بیا نو د قریشو مشران خپلو کورو ته ولاړ. کم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وژلو نقشه د رایو په اتفاق تصویب سوه، د الله عز وجل د طرفه ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته جبريل علیه السلام وحی راوړي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې د قریشو دغه د غدر په عمل خبر کړي او ورته ویل چې الله عز وجل د هجرت اجازه درته وکړه او د هجرت وخت یې هم ورمعلوم کړي او الله عز وجل فرمایي نن شپه پر هغه خپل بستر مه بېدېږه کوم چې ته پر بېدېدې. اوس نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هجرت لپاره تیاری او آمادګي نیسي. نو د دغې ورځې په غرمه کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه و کور ته د هجرت د نقشې د جوړولو لپاره ورغلی. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها وایي موږ په غرمه کې د ابوبکر رضی الله تعالی عنه په کور کې ناست وو
چې یو چا و ابوبکر ته وویل هغه دی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې مول یې وهلی یا مخ یې پټ کړی دی راغلی. دا داسې وخت و چې په دغه وخت کې هیڅکله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زموږ کور ته نه راتلی. هو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم همیشه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه و کور ته ورتلی، مګر په داسې وخت کې چې غرمه او شدیده ګرمي و نه ورتلی. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وایي عادتا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه وخت کې زموږ کور ته نه راتلی. نو ابوبکر رضی الله تعالی عنه وویل زما مور او پلار دې تر ده قربان وي، په دې وخت کې نه دی راغلی مګر د یوه مهم کار دپاره. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راغلی او کور ته د داخلېدو اجازه وغوښته. اجازه ورکول سوه او کور ته داخل سو. د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره په کور کې اسماء او عائشه رضی الله عنهما وې چې د ابوبکر لونې دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل دغه څوک چې ستا سره دي د باندې وباسه. د هجرت کار دونه په پټه سره کېدی چې ابوبکر رضی الله تعالی عنه ته وایي لونې دي د باندې وباسه، سره د دې چې اسماء او عائشه دواړې مسلمانانې دي. بیا هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وایي د باندې دې ووځه. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل یا رسول الله زما مور او پلار دې تر تا قربان وي، دا ستا کورنۍ ده، څه نه پیښیږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل یا ابابکر ما ته د هجرت اجازه وسوه. ابوبکر رضی الله تعالی عنه وویل یا رسول الله ملګرتیا، یعنی زه دې په دې سفر کې ملګری یم؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل هو یا ابابکر. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په ژړا سو او ډیر شدید یې وژړل. دا د خوشحالۍ ژړا وه. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وایي ما تر دغه ورځې د مخه څوک نه و لیدلی چې د خوشحالۍ څخه ژاړي. عادتا انسان د غمه ژاړي، مګر ابوبکر رضی الله تعالی عنه په دغه ورځ د خوشحالۍ څخه ژړل او د خوشحالۍ سبب یې دا و چې په هجرت کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ملګری دي. دلته د هجرت لپاره نقشه جوړه او وخت تعین سو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل کور ته ولاړی او د شپې د راتګ په انتظار دی. خو هلته یو کار وو چې باید رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر هجرت د مخه خلاص کړی وای، چې هغه د امانتو کار. څنګه د امانتو کار؟ هغه داسې څرنګه چې په هغه وخت کې بانکونه نه وه، نو که به یو چا قیمتي شیان درلوده او دی به په سفر تلي، دغه قیمتي شیان به د یو داسې شخص سره د امانت پر ډول کېښول چې په هغه چا به اعتبار او باور درلودی. او دغه امانتونه تر هر چا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ډیر پراته وو، ځکه چې دی علیه الصلاة والسلام صادق الامین وو. او دغه امانتونه کفار ورته ایښول. حال دا چې دغه کفارو آزارونه هم ورکول. د ده علیه الصلاة والسلام سره یې عقیدوي مخالفتونه هم درلوده، خو د امانتو په باره کې یې تر هر چا پر ده علیه الصلاة والسلام ډیر باور او اعتماد درلودی. نو ځکه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ډیر قیمتي شیان د امانت پر قسم پراته وو. اوس چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د هجرت اجازه وسوه او دی علیه الصلاة والسلام نه غواړي چې دغه امانتونه ضایع سي، هر شی باید خپل مالک ته ورسیږي، نو یې دغه امانتونه و حضرت علی رضی الله تعالی عنه ته وروښول چې دا شی د فلانی او دا شی د فلانی دی. د ټولو امانتو مالکان یې وروښول او ویل زما تر تګ وروسته به دغه امانتونه و خپلو خاوندانو ته ورسوي. او بیا یې علی رضی الله تعالی عنه ته وویل چې ته به نن شپه زما په بستر کې بیده سې. مګر د مجرم قریشو مشرانو ټوله ورځ په دې کې تېره کړه چې هغه خپله مجرمه فیصله کومه چې د دارالندوه په پارلماني غونډه کې سهار تصویب سوې وه په عمل کې اجرا کړي. کوم وخت چې شپه سوه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپل کور کې دی او هغه ځوانان چې قریشو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وژلو دپاره راټول کړي وه، هغه هم د شپې راغله او تر کور د باندې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر کور راوګرځېده. کور یې محاصره کړ، خاصتا د کور و دروازې ته ډیر متوجه دي. دا یې نقشه او پروګرام دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کوره څخه راووځي، دوی ټول په یوه وار حمله پر وکړي او د دغه ځوانانو د ډلې دپاره د قریشو د مشرانو څخه 11 نفره رئیسان وټاکل سول چې د دغه مجرم حرکت څارنه وکړي. او د دغه رئیسانو نومونه په داسې ډول سره دي: اول ابو جهل ابن هشام، دوم حکم ابن ابي العاص، دریم عقبه ابن ابي معيط، څلورم نضر ابن الحارث، پنځم امیه ابن خلف، شپږم زمعه ابن الاسود، اوم تعیمه ابن عدی، اتم ابو لهب، نهم ابی ابن خلف، لسم نبیه ابن الحجاج او د ده ورور منبه ابن الحجاج. د مشرق قریشو دا ټینګ یقین و چې دغه مجرمانه
عمل مو خامخا کامیاب کیږي تر داسې اندازې چې ابو جهل خبیث په فخر او غرور سره ودرېدی او خپلو محاصره کوونکو ملګرو ته د پسخان پر قسم وویل محمد داسې فکر او خیال کوي که تاسې د ده متابعت وکړئ د عربو او عجمو پاچاهان به او پس له مرګه به بیا راژوندي سي او هلته به تاسې لره داسې باغونه وي لکه د شام او اردن او که تاسې د ده متابعت ونه کړئ په دې دنیا کې به مو حلال کړي او بیا به پس له مرګه راژوندي سي او بیا به تاسې لره اور وي چې په هغه کې به سوځل کېږي ابن اسحاق رحمه الله وایي چې د دغه جرم د عملي کولو وخت یې تر نیمې شپې وروسته ټاکلی و ټول ویښ او هغه د صفر د لحظې په انتظار و مګر الله عز وجل پر خپله اراده غالبه او قادر دی د مځکې او اسمانو امر د ده جل جلاله په قدرت کې دی هر څه چې د رب عز وجل اراده وي هغه کیږي دی جل جلاله خلق ساتلی سي خو د ده جل جلاله د عذاب څخه هیڅوک نه خپل ځان او نه بل څوک ساتلی سي الله عز وجل په دغه شپه هغه کار وکړي چې بیا په وروسته کې وخپل رسول صلی الله علیه و آله وسلم ته د سورة الانفال په 10 نمبر آیات کې فرمایي وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ یعنی ای محمد صلی الله علیه و آله وسلم هغه وخت در په یاد که چې ستا سره هغو کسانو چې کافران سوي دي چم او فریب کاوه یعنی چې وتا ته چم جوړاوه د پاره د دې چې تا بندي کړي یا دې ووژني یا تا د مکې څخه فراره کړي او دوی دغه مکر او فریب ستا سره پټ کاوه خو دغه د دوی د فریب جزا الله جل جلاله ورکوي او الله د فریب ښه جزا ورکوونکی دی په دغه آیات شریف الله عز وجل وخپل رسول صلی الله علیه و آله وسلم ته دغه د دارالندوه د مشورې بیان کړی دی او بیا یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خلاصون اطمینان ورکړي خیر کفار د نیمې شپې په انتظار دي خو د مخه تر وخت یو د دغو ځوانانو څخه غواړي چې تر دیواله ور واوړي او دننه کور ته ورسي په دغه وخت کې د کور د طرفه یوې ښځې غږ پر وکړي نفر بیرته راوګرځېدي او بیا دغو خلقو په خپل مابین کې سره وویل که عرب په دې خبر سي چې موږ پر خپلو ښځو دننه په کورو کې حمله کوو دا به زموږ دپاره ابدي شرم او پیغور وي دا عیب دی چې په یوه کور کې ښځه وي او موږ ورننوځو موږ به د دې انتظار کوو تر څو چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم راوځي خو کور ته به نه ورځو پر دغه اتفاق سو نو ځکه کور ته دننه نه ورغله سبحان الله دا هغه جاهل عرب وه چې ژوندي انسانان یې ښخول او دغه یې د کورو د حرم مراعت و غواړي چې د الله رسول صلی الله علیه و آله وسلم ووژني مګر کور ته دننه نه ورځي خو بالمقابل د نن ورځې د هغو کسانو په عمل چې په جهان کې د علم او پوهې استادان ځانونه بولي او د بشر د حقوقو علمبرداران ځانونه بولي د ښځو د حقوقو په ناروخو یې د غاړې رګونه وشلېده بشریت شرمیږي او د دوی په دې هیڅ پروا نه کیږي چې په یوه داسې کور ورننوځي چې هلته بې له ښځو بل هیڅوک هم نه وي او چې زړه یې غواړي هغسې وکړي خیر دغه ځوانان د دروازې سره د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د راوتلو انتظار کوي په دغه خطرناکه وخت کې رسول الله صلی الله علیه و وسلم و علي ابن ابي طالب ته وویل ته زما په بستر کې پرېوځه او دغه زما زرغون حضرمي پټو در باندې واچوه او بېغمه بیده سه تا ته د دوی څخه داسې شی نه پېښېږي چې ستا دې ناخوښه وي او رسول الله صلی الله علیه و وسلم همیشه د خوب په وخت کې په دغه پټو کې بیدېدی بیا نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم دروازه خلاصه کړه او د کوره راووتی کفار د کور د دروازې سره ولاړ دي رسول الله صلی الله علیه و وسلم د دوی یوه مخته او د دوی په مابین کې راتیر سو دوی نه لیدي دا د الله جل جلاله ساتنه او معجزه وه چې دوی نسوای لیدلی او رسول الله صلی الله علیه و وسلم د راوتلو په وخت کې د سورة یاسین دغه آیاتونه ویل یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین على صراط مستقیم تر څو د الله عز وجل ودې قول ته ورسېدي وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون د دوی په مابین کې تیریږي او دوی یې نه ویني رسول الله صلی الله علیه و وسلم په دغه هم کفایت ونه کړي بلکې د مځکې څخه یې خاورې را اخیستې او د هر یوه پر سر یې جلا جلا ور اچولې او یوه هم ونه لیدي الله جل جلاله په دغه طریقه سره د کفارو د لیدلو څخه پټ کړي رسول الله صلی الله علیه و وسلم د خپل کوره څخه راووتی او د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه کور ته ورغلی او ځوانان هلته د کور مخته په انتظار ولاړ دي بیا نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د کور د شاده دروازې یا دربچې څخه ووتل او د یمن پر طرف رهي سوه که څه هم مدینه منوره د مکې مکرمې د شمال و طرف ته واقع ده خو دوی د جنوب پر طرف حرکت وکړي
دا په دې سبب چې د هجرت کارونه په ډېر پټ او سري ډول سره وسي او پر قریشو لار ورکه سي، نو خود د جنوب او یمن پر طرف رهي سوه او هلته هغه محاصره کوونکي ځوانان د ناکامۍ د وخت انتظار کوي. شپه ډېره تېره سوه، د ځوانانو پر چهرو د ناامیدۍ او ناکامۍ علامې ښکاره کېږي. په دغه وخت کې یو سړی راغلی چې د دوی د ملګرو څخه نه و او ویل یې ده چې ځوانان د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د کور د دروازې سره ولاړ دي. سړي پوښتنه وکړه چې د څه شي انتظار کوئ؟ ځوانانو ویل د محمد صلی الله علیه و وسلم. سړي ویل خراب او برباد سواست، په والله هغه ستاسې و مخ ته تیر سو او ستاسې پر سرو یې خاورې در واچولې او په خپل کار پسې ولاړې. دوی ویل په والله موږ نه دي لیدلي او د خپلو سرو څخه د خاورو په ایسته کولو اخته سوه. خو بیا هم ځوانانو د دروازې تر چاپو ورته وکتل، ویلې ده چې هغه دی په بستر کې یو څوک پروت دی. ویل والله دا محمد دی چې بیده دی او نور هم انتظار ورته کوو. د دې امکان و چې دغه ځوانان د دغه بستر پر نفر حمله وکړي، ځکه د دوی دا یقین و چې دا محمد صلی الله علیه و وسلم دی. حال دا چې په دغه بستر کې حضرت علی رضی الله تعالی عنه پروت و او هغه خپل ځان فدایي کړی، ځکه په دغه بستر کې بېدېدل لوی خطر دی او دا کار لو قرباني او فداکاري ده. نو خود و علی رضی الله تعالی عنه ته په اسلام کې اول فدایي ویل کیږي، ځکه چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په عوض او بدل کې خپل ځان و مرګ ته سپارلی و. دی د هغه چا په بستر کې پروت دی چې د هغه د وژلو حکم د قریشو مشرانو او پارلمان صادر کړی دی. په دغسې بستر کې پرېوتل لو قرباني ده. څه وخت چې تیر سو، ځوانانو نور صبر نه سوای کولی، دروازه یې وټکول او آخر یې په زور خلاصه کړه. دننه چې ورغله، علي رضی الله تعالی عنه مخلص کړي. ځوانان په حیرت کې پاتې سوه. د علي رضی الله تعالی عنه څخه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم پوښتنه وکړه. هغه ویل زه نه یم په خبر، دلته نسته. ځوانانو کور وپلټئ او رسول الله صلی الله علیه و وسلم یې نقي پیدا. ډېر ژر په ټوله مکه مکرمه کې خبر نشر سو چې محمد صلی الله علیه و وسلم هجرت کړی دی. ورونو، د بعثت په 14 کال د صفر د میاشتې په 14 تاریخ چې د 622 عیسوي کال د سپتمبر د میاشتې د 12 سره برابرېږي، رسول الله صلی الله علیه و وسلم د شپې د خپل کور څخه ووتی او د خپل وفادار ملګری ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه وکور ته ورغلی او بیا د هغه د کور د شاده دروازې څخه د مخه تر دې چې سهار سي دوی دواړه په تلوار ووتل. څرنګه چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم پوهېدی چې قریش به د دوی په طلب او پیدا کولو کې ډېر کوښښونه وکړي او هغه لار چې تر هر څه د مخه به و هغې ته ډېر متوجه وي، هغه د مدینې منورې عمومي لار ده چې د مکې مکرمې د شمال و طرف ته وه. نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم هغه لار پرېښول او د هغې پر عکس د مکې مکرمې د جنوب پر طرف پر هغه لار رهي سوه چې د یمن و طرف ته تله. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه یو مولا درلودی. ورونو، مولا و هغه مرۍ ته ویل کېږي چې د خپل مالک د طرفه آزاد سوی وي، یعنی پخوا یې مریی و او اوس آزاد سوی دی او د دغه مریي نسبت به هم و هغه خپل پخواني مالک ته کېدی، یعنی داسې به ویل کېده فلان مولا فلان. نو ابو بکر رضی الله تعالی عنه یو مولا درلودی چې د دغه مولا نوم عامر ابن فهیره و. ابو بکر رضی الله تعالی عنه و دغه خپل مولا ته وویل چې په موږ پسې پسونه را رهي کړه. رسول الله صلی الله علیه و وسلم او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه رهیدي او تر شا پسونه په پسې دي. دا ولې؟ د پاره د دې چې د دوی د قدمو آثار او علامې ورکې سي، داسې پل او نشانه نسي پاته چې څوک ووایي چې دلته نفر تللی دي. د هجرت کار ډېر پټ او په سري ډول سره سرته رسېږي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم او ابو بکر رضی الله تعالی عنه پر دې لار تقریبا 5 میله مخته ولاړل تر څو چې یوه غره ته ورسېده چې دغه غره ته جبل ثور ویل کېږي. دا غر ډېر لوی او لوړ غر دی، ډېرې ډبرې او لاشونه لري و دې غره ته ختل ډېر سخت او مشکل دی. خو دوی په شپه کې په ډېر تکلیف او زحمت سره و دې غره ته وختل تر څو چې و هغه غار ته ورسېده چې تقریبا د غره په سر کې و او غار ثور ورته ویل کېږي. کوم وخت چې دوی غار ته ورسېده، ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه و عامر ابن فهیره ته وویل چې ته ولاړ سه او زما و کورنۍ ته خبر ورکړه چې موږ چیرې یو. او بیا یې رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته وویل یا رسول الله، والله ته به غار ته نه ننوځې تر څو چې زه تر تا د مخه نه یم ننوتلی، ځکه که په دا غار کې یو درنده یا مار و تر تا د مخه به ما ته تکلیف راکړي. نو اول ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه و غار ته ننوتی. غار ثور د غره غار دی. په غار کې یې وکتل، هلته د غار په یوه طرف کې یو څو نور کوچني غارونه هم وه. خپل لونګ یې څرې کړي، څو غاره یې په پټ کړه، خو دوه سرې یا غاره خلاص پاته سوه. په هغو کې یې خپلې پښې کښېښولې او بیا رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته وویل اوس نو غار ته را داخل سه.
رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم غار ته ورننوتی او سر یې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه پر زنګاده کښېښاوه او بیده سو. د یوه غاره څخه یوه شي ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه پر پښه وواهه، خو ابوبکر صدیق د دې بیرې څخه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به راویښ سي هیڅ حرکت ونه کړي، خو د درد څخه یې تر سترګو اوښکې راتوی شوې چې هغه اوښکې یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر مبارک مخ ولوېدې. دا د صدیق صدق او اخلاص و، او دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر ساتنه حرص و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راویښ سو او ویل څه درته پیښه ده یا ابابکر؟ ده وویل زما مور او پلار دې تر تا قربان وي، یو شي ووهلم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل مبارک ناړې پورې وموښلې. د ابوبکر رضی الله تعالی عنه د بدن څخه هغه درد ایسته سو او دوی دواړه په دغه غار کې 3 شپې پټ پاته سول، د جمعې شپه، د شنبې شپه او د یکشنبې شپه. کوم وخت چې د قریشو دا یقین سو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی د خبیث نقشې په شپه د دوی د لاسه څخه ووتی، تر ټولو د مخه د حضرت علی رضی الله تعالی عنه په وهلو شروع وکړه او کعبه شریف ته راوستي. د یو څه وخت لپاره یې په دې سبب بندي کړي چې ګوندې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم معلومات ځینې حاصل کړي. کوم وخت چې د علی رضی الله تعالی عنه څخه ناامیده سوه، نو د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه کور ته ورغله، دروازه یې ور وټکول. د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه لور اسماء رضی الله تعالی عنها ورته راووته. ابو جهل ورته ویل پلار دې چیرې دی؟ هغې ویل نه یم خبره چې چیرې دی. ابو جهل خبیث پوه سو چې هغه هم محترم ورونو څرنګه چې ټوله فتې د قصې په مابین کې پای ته رسیږي، نو څه وکړم دا زما په قدرت کې نه ده، خو هیله لرم او امید مې دی چې پاته کیسه به په راتلونکې 12مه پېته کې واوري ان شاء الله تعالی. وما توفیقي الا بالله وهو السميع العليم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين.